په هند کې د اپریل پر 21مه نیټه د اور کلنۍ جشن ولمانځل شو. په سلګونه هندوان د کرناټکا ریاست مالګالورو سیمه کې د درګاه دیوی مندر ته ورغونډ شوي ول. دوی په لاسونو کې د خورما د درختو وچ شاخونه نیولي وو او اورونه یې بلول. د دوی په عقیده چې په اور بلولو سره به بد روحونه وتښتي او برخوال به نه ناروغه کیږي. دا جشن د طبیعت یا فطرت د هغو درې عناصرو په ویاړ جوړ شوی چې پکې اور، اوبه او مځکه راځي. د رسم لمخې د جشن برخوال اول په 2 ډلو کې وویشل سي او بیا پر یو بل اورونه شیندي. یو کس 15 ځله پر بل چا د اور شیندلو اجازه لري.